سلامونه دوستانو ګوډ نایټ شپه مو په خیر. راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې زده کړو. موږ سره اوله جمله ده په پښتو کې موږ چې کله وایو هغه تا ته څه وویل، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Was hat er dir gesagt? Was hat er dir gesagt؟ مطلب was څه یې هغه dir تا ته gesagt مطلب ویلو ته وایو. دوستانو بله جمله زده کوو په الماني ژبه باندې. موږ چې کله وایو پښتو کې زه هغې ته یوه نسخه ورکوم، یعنی دوا لپاره نسخه ورکوم، یوه نسخه ورکوم. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich gebe ihr ein Rezept. Ich gebe ihr ein Rezept. Ich gebe ihr ein Rezept یعنی زه هغې ته یوه نسخه ورکوم. Rezept وایي نسخې ته. دوستانو بله جمله هم زده کوو. موږ چې کله وایو چې دا شی دا مطلب د هغه دی، لکه د مثال په توګه زه وایم دا موټر د هغه دی، نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das Auto gehört ihm. Das Auto gehört ihm. gehört وایي مطلب د هغه دی، مطلب دا ملکیت ښیي چې دغه شی چا پورې مربوط